أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. دی آیت مبارکه کې د تدبیر منزل د اتلس امورو نه دویم امر ذکر کړي د ظلم د دفع کولو لپاره، یعنی عام طور په کورونو کې چې کم ظلم هغه کولی کېږي، د هغه کورنۍ د ظلمونو د ختمولو لپاره دې آیت مبارکه کې دویم امر ذکر کړي. دې آیت مبارک کې حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د خپل ترور ام المؤمنین حضرت ام عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو چې د دې آیت تفسیر څه دی. ام المؤمنین ام عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایل چې کله به یو سړی وفات شو د هغه به الواد پاتې شو، نو د هغه چې به کم ولی و نو دغه ولی به چې کله وکتل چې کم یتیمانان به د ده په کفالت کې راغلي وو، نو که پای کې به هغه زنانه وه او هغه زنانه به ښکلې وه، مال به یې ډېر و، نو ده به دا کوشش کولو چې دا بل ځای ته زه واده نه کړم بلکې په خپله ورسره واده وکړم. نو ده به په پای کې بیا د کف پروام نه ساتله. کف ویل کېږي خانداني حیثیت ته. ده خو به هغه یو مال غنیمت ګڼلو، نو دا پای کې کفتم پروا نه کوله او پای کې به د عمر خیالم نه ساتو، ابا یو چانس ګڼلو چې بس دا زما په لاس باندې الله تعالی مال یو چانس را کړی دی. د هغې د مهر پروا به هم نه کوله او د نان نفقې نه به هم نه هېرېدو، یاره هسې هم درته پوس څوک نشته، زه پخپله دې ولي یم، نو دغه پروا به هم نه کوله. نو دې آیت کې ګویا وفرمیل چې دا یتیمانان د یتیم د مال نه هم ځان ساتئ او د یتیم د داسې نکاح نه هم ځان ساتئ چې هغه ته یو غنیمت وګڼې او ته پای کې دغه یتیمې جنۍ له بیا تکلیف ورکې، ضرر ورکې، د هغې سره نکاح وکړې او د هغې نفقې پروا نه کې، نکاح سره وکړې او د هغې د مهر پروا نه ساتي، نو د دې نه یې ګویا چې منع وکړله. او یو بل تفسیر د دې دا کړلی شی دی، د ابن جبیر نه روایت دی، فرمایي چې دور جاهلیت نه به د خلکو معمول دا دی چې د ښځو به څه تعداد نه و، که چا به لس ښځې وي او که شل به وي، د دې څه تعداد متعین نه و. نو خلکو به داسې کولی چې ښځې به یې کولې او بیا به یې د هغو حقوق پروا نه ساتله. نو دې آیت مبارکه کې د هغې دپاره قید بیان کړو چې د څلورو نه تاسو زیاتې مه کوئ، ځکه که ته څلور نه زیاتې بیبیانې کې نو بیا به ته د هغو حق نشي ادا کولی.
نو ګویا چې په دې کې متعین کړلو تعداد سلور کوي، د سلورو کې تاسو انصاف کولی شئ، او که د سلور نه سیوا شي نو بیا تاسو د هغوی کما حقه د هغوی پرورش د هغو په منځ کې انصاف بیا نشئ کولی. نو ګویا چې په دې کې دغه د ظلم دفع وکړله. او ګویا که مونږ ووایو چې په هر کور کې یا خو نارینه په زنانه ظلم کوي یا زنانه په نارینه ظلم کوي د نکاح په باره کې، نو دغه ظلم ګویا چې مخنیوی کولی کېږي. فرض کې یو سړی نور نکاحونه کول غواړي او هغه ته اجازت نه کولی کېږي، نو دا د باندې یو زیاتی کولی کېږي. یا د یو سړي زیاتې بیبیانې دي او دی په هغو کې د هغو د حقوقو خیال نه ساتي، نو په دغه بیبیانو ظلم کولی کېږي. نو فرمایي چې تاسو هغه د دې ظلم نه ځان وساتئ. دلته کې اعتراض کولی کېږي عام طور باندې چې یاره د شریعت دا حکم چې دی دا ظالمانه حکم دی چې یو سړي ته د څلورو بیبیانو اجازت ورکړی دی او دا ظلم په زنانه دی. نو مسله دا ده چې دا ظلم چې دی دا په زنانه دی، لیکن دا ظلم اله دی چې کله یو سړی د څلور بیبیانو رواج ختمی، دا په زنانو ظلم دی. یعنی ګویا چې څلور بیبیانې کول دا د زنانو سره انصاف دی، او څلور بیبیانې نه کول دا په زنانو ظلم دی. ځکه راپېښه دا ده چې عام طور باندې د نکاح اختیار خو د نارینه سره وي. که یو سړی د یو زنانه سره نکاح کول غواړي، دی پیغام ولیږي، هغوی یا او وی یا نه وی. لیکن که یو زنانه نکاح کول غواړي نو په خپله باندې نشي ویلی چې بای ته زما سره نکاح وکړه. نو په نکاح کولو کې نارینه خود مختار دی، دی خوښول کوي دلته کې نکاح کوم دلته کې نه کوم، او زنانه ته په دې ځای کې اختیار نه وي. ها دومره اختیاري چې هغه یا او وی یا نه وی، دا نشي ویلی چې زه په دې ځای کې نکاح کول غواړم. نو اوس که چېرې د دویمې درېمې څلورمې رواج ختم کړلی شي، نو تعداد د زنانو سیوا دی. لازمه خبره ده چې خلک به د خپل د غوري په ځای کې نکاحونه کوي او ګڼې زنانه په کور کې بې نکاح پاتې کېږي. یعنی ګویا چې لږې زنانه به په نکاح کې راځي او ګڼې زنانه به بې نکاح پاتې کېږي. او که چېرې د دوو دریو او د څلورو رواج عام کړلی شي، نو بیا به ګڼو زنانو ته د نکاح دا موقع چې دی دا میلاویږي. نو ګویا چې دا ګڼ نکاحونه دا د زنانه سره ظلم نه دی، بلکې ګڼ نکاحونه نه کول د زنانه سره ظلم دی. نو فرمایي وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، که چېرې تاسو یریږئ چې تاسو به انصاف ونه کړلی شئ په یتیمانو جنکو کې، تاسو یتیمه جنۍ کول غواړئ
د هغې د مهر پروا نه ساتئ، د هغې نان نفقې پروا نه ساتئ، انصاف نشئ کولی، نو بس د یتیمانو جنکو سره بیا نکاح مه کوئ. فانکحوا ما طاب لکم، بلکې تاسو نکاحونه کوئ د هغه زنانو سره چې ستاسو خوښي. من النساء د زنانو نه، مثنى دوه دوه، ثلاث درې درې، ورباع څلور څلور. دا آیت چې دی دا د تعدد د نکاح په باره کې چلولی شی نه دی، یعنی په دلالت النص سره د دې نه دا خبره نه معلومیږي چې څلور څلور او درې درې او دوه دوه نکاحونه کوي، بلکې دا په اشارة النص سره دا حکم د دې آیت نه معلومیږي. نو فرمایي چې مثنى دوه دوه، ثلاث درې درې، ورباع څلور څلور. فإن خفتم الا تعدلوا، او که چېرې تاسو یریږئ چې تاسو به انصاف ونه کوئ د دې څلورو څلورو، دریو درې، دوو دوو بیبیانو سره، تاسو که انصاف نشئ کولی، فواحدة، نو بیا یو نکاح وکئ. او عام طور چې زنانه څومره د دویم دریم نکاح مخالفت کوي، د هغې وجه هم دغه چې دا زنانه چې دا نارینه چې دو د دویم واده او د دریم او د څلورم نکاح په صورت کې بیا خامخا یو طرف ته ظلم وباسي او یو طرف ته پوره توجه ورکوي، او داسې کول دا یقینا خپل هغه دنیا او آخرت دواړه غرق کول دي. ځکه چې د کور په ناچاقۍ سره معیشت تباه او بربادیږي. په کم کور کې چې ظلم کولی کېږي، ته په خپله په لګیا په خپل کور کې ظلم کې، ته دا خپل کور منحوسه کې، ته خپل کاروبار بندې، بیا مونږ یاره په ما باندې چا څه کړي دي او کاروبار راله بند کړی دی. نو مسله دغه نه ده، مسله هم دقه ده چې کله په یو کور کې ظلم کولی کېږي، تا دا کور په خپله سپېره کو، تا دا خپل کاروبار په خپله پلته وو، او آخرت خو دې پلته وهلی دی. نو فرمایي چې تاسو انصاف کوئ، او دا زنانه چې د دویم دریم نکاح نه انکار کوي، دا د دې نارینه‌و د دې انصاف نه کولو د وجې نه. نو فرمایي چې فإن خفتم الا تعدلوا، او که چېرې تاسو یریږئ چې تاسو به انصاف ونه کوئ، نو فواحدة، یو نکاح وکئ، او ما ملکت ایمانکم، یا ته دوه یا ته یو نکاح هم نشي کولی، نو بیا ځان له هغه وینځه واله، یا د پردۍ وینځې سره نکاح وکړه، او یا ته ډېرې بیبیانې غواړې، نو ډېرې وینځو سره نکاح وکړه، یا یې ځان له هغه واخله. نو د دغه وینځې سره بیا د انصاف معامله چې دا فرض نه ده، په دې کې په تا باندې دا حکم نشته دی چې ته په هغو کې عدل او انصاف کې. اگر چې عدل انصاف کول او حسن سلوک کول دا د غلام سره او د وینځې د ټولو سره پکار دي، لیکن د آزاد زنانه په صورت کې بیا عدل او انصاف دا گویا چې واجب او فرض دی، او د وینځو په صورت کې بیا عدل او انصاف چې دی دا گویا چې مستحب او یو ښه عمل دی. نو فرمایي که تاسو د بې انصافۍ نه یریږئ، نو یو نکاح وکئ یا وینځه وګورئ. ذلکم ادنی الا تعولوا، دا خبره ډیره نږدې ده دې ته چې تاسو به ظلم ونه کوئ. یعنې چې کله تاسو یو نکاح وکړله، نو بیا د چا سره ظلم کیسئ وه، د
ظلم د پاره څوک سره شته دی نه. نو که یو سړی یریږي چې زمانه به زیاتې وشي نو دی بیا اړو دویمه درېیمه څلورمه نکاح نه کوي، بس دا یو پوره ده. او ځکه چې دا یو چې ده په دې په صورت کې د ظلم کېدلو بیا څه معنی جوړېږي نه. نو دا طریقه ډیره نږدې ده دې ته چې تاسو ظلم ونه کړئ. تعول یو معنی ظلم کول، یو معنی تعول یو معنی ده عیال کډه بال بچ سیوا کېدل. نو په دغه دویم معنی په اعتبار سره معنی دي شي چې ذلک ادنا الله تعولو، دا خبره دې ته زیاته نږدې او مناسب ده چې تاسو به هغه عیال بس تاسو نه سیوا کېږي. دلته کې په دې معنی کولو سره مسله دا راپېښېږي چې قرآن احادیث مبارکو کې د الواد کثرت چې دی دای هغه ښه ګڼلی دی او ترغیب ورکړلی شی دی د الواد کثرت طرف ته. او دلته کې دې آیت کې وایي چې تاسو که چېرې انصاف نشئ کولی نو تاسو یو نکاح وکړئ، په دې کې به دا تاسو ته پیدا وي چې تاسو به هغه ستاسو کډه به نه سیوا کېږي. نو په دې خبره کې کډه نه سیوا کېدل مونږ عرض وکړو چې شریعت خو دا ډیر الواد کېدل دا ښه ګڼلی دي او دلته کې اوس تاسو کډه به نه سیوا کېږي. نو دې یو توجیه چې دی نو داسې کړلی شوې ده چې عام طور میډیکل دا وایي چې یو زنانه د زنانه بلیډر چې دی خېټه رحیم دا 3 پیرې د پړسېدلو ګویا صلاحیت لري، د 3 نه زیات د دې پړسول دا طبي طور باندې درست نه دي. نو په پښتو کې موږ داسې ووایو چې د زنانه 3 ماشومان کېدل عام طور دا طبي طور باندې د یو زنانه لپاره د صحت لپاره ښه دي. او که د 3 نه سیوا کېږي نو بیا دا د دې زنانه صحت له نقصان ورکوي. نو ګویا چې دې آیت کې که د تعولو معنی ظلم شي نو بیا به مراد دغه شي چې تاسو که یریږئ نو یو ښځه کوئ ځکه بیا به ظلم نه کوئ. او که دې نه الواد زیاتېدل شي نو بیا به د دې اشاره د 4 ته شي چې تاسو 4 ښځې وکئ یا 2 وکئ یا 3 وکئ د دې دپاره چې ستاسو کډه نه سیوا کېږي. یعنې که ته خامخا 12 ماشومان ستا ځان ته ټارګټ ایښودی دی نو یوې بیبي به 3 شي، د بلې به 3 شي، د بلې به 3 شي، د بلې به 3 شي، نو هغه به برابر شي. او په یو زنانه باندې به د ډیرو ماشومانو لوډ چې دی دا نه راځي. نو ګویا چې فرمایي ذلک ادنا الله تعولو، دا خبره دې ته زیاته نږدې ده چې تاسو هغه خاندان سیوا نشي. وَإِنْ خِفْتُمْ او کچری تاسو یریږئ الله تقسطوا فی الیتامی دا چې تاسو به انصاف ونه کوئ په زنانو کې. الله تقسطوا فی الیتامی دا چې تاسو به انصاف ونه کوئ فی الیتامی په یتیمانو جنکو کې. فانکحوا نو تاسو نکاحونه کوئ من دا چا سره تابه چې خوښ وي لکم تاسو ته من النساء د زنانو نه مثنی 2 و ثلاث او 3 دی و رباع او 4 فإن خفتم الله تعدلوا که چېرې تاسو یریږئ چې انصاف به ونه کړلی شئ تاسو فواحدة نو یوه بیبي او ما ملکت ایمانکم یا هغه بیبي
چې مالکان شي دي خلاصونه ستاسو. ذالک ادنا الله تعولو، دا طریقه زیاته نږدې ده دې خبرې ته چې تاسو ظلم ونه کوئ. صدق الله العظیم.